حضرت موجوده چې کوم جمهوریت دی نو دینه د اسلامی اقدارو څخه توقعات کېدی شي که نشي کېدی؟ که کېدی شي نو صورتونه به څه وي او که نشي کېدی دا کومې هلې ځلې چې دا مذهبي ګوندونه یا تاسو کوئ نو دا به ګینې بې ځایه نشي؟ دوه څیزونه دي، د دې جدایي او د دې وضاحت ته ډېر زیات ضروری دی. جی مقصود هغه نظام شرعي دی. بالکل. مقصود د الله د دین غلبه ده. جی. او کو دغه نوي نو کم از کم دومره ده چې دفاع وشي د شعائر الله وشي، د موجوده چې کوم حالات دي کم از کم د دې دفاع خو خامخا وشي. اوس د هغې دپاره کومه لار اختیارول دي؟ جی. نو د نن نسل کاله مخکې تقریبا زمونږ اکابرو بزرګانو د فرنګیانو خلاف جهادونه کول. دلته تورنګزو باجي صاحب رحمت الله علیه او هلته فقیر ایفي صاحب او هلته خلیفه ګل نواز او حمزه الله خان او زمونږ په طرف باندې سعد الله خان او مختلف مجاهدین او سید احمد شهید صاحب او شاه اسماعیل شهید صاحب او تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی هند، دا مختلف تحریکونه چلیدل. د وخت او د حالاتو د بدلون سره مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه طرز جد جهد بدل کو. مقصود هغه دی د الله د نظام غلبه ده، د الله د دین حفاظت ته طرز جد جهد بدل کو. او هغه ده چې د عوامي رای سره په عوامي قوت سره حکومت حاصلول او د الله د دین نظام نافذ کول. او که فرض که دومره قوت مونږ حاصل نکو چې د الله د دین تنفیذ پې وکړو، نو دومره قوت خو کم از کم چې زمونږ سره وي چې دا موجوده کوم زمونږ ادارې دي او دا کوم شاعر الله دي د دې خو پې کم از کم مونږ تحفظ وکړلی شو. صحیح. د 100 کالو نه د مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه په هغې ورکړلی شوي طرز جد جهد باندې اگر چې په وړاندبني اجلاس د جمعیت علماء هند د تشکیل په دوران کې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د تور اوبو په جیلو کې او حضرت مدني رحمت الله علیه ورسره ملګری او مولانا وزیرګل رحمت الله علیه ورسره ملګری وو چې کله هغوی بهر راووتل نو هغوی هم تأیید وکړو د مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه او د نورو علماو د دې فیصلې. بیا د هغې نه وروستو د علم غرونه او سمندرونه کو راغلي دي. د علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه په شکل کې چاته چې ابو حنیفه ثانی ویل کېږي، محدث العصر ورته ویل کېږي، سید عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه، داسې ورپسې راځه تر اوسه پورې چې دا پوره 100 کاله د دې اکابرو بزرګانو شیوخ الاحادیث د خپل وخت د علم لولي غرونه او سمندرونه هغوی په دغه خطه کې د مفتی کفایت الله صاحب په هغې طرز جد جهد باندې شرح صدر هم کړی دی، د هغې پې قلبي تسلي او اطمینان هم دی او هغې پې روان دي، د هغې تعامل دی. نو په یو مسله کې د صالحینو تعامل دا د امت لپاره دلیل دی. ظاهره خبره ده زمونږ مقصود جمهوریت نه دی، زمونږ مقصود د الله رب العالمین د دین غلبه او د الله د دین حفاظت دی. په کومه طریقه به کېږي چې د دومره لویو بزرګانو د سره د کمو کوتاهونه دا جمهوری جد جهد قبول کړی دی، موږ سره هم قبول کړی دی. او تر اوسه پورې که موږ وګورو نو د پاکستان د قرارداد مقاصد نه راواخله، یعنی که موږ دا ووایو چې مولانا شبیر احمد عثماني صاحب، مفتی شفیع صاحب، ظفر احمد عثماني صاحب، سید سلیمان ندوی صاحب رحمهم الله دا د پاکستان د دستورساز کمیشن وړاندبني اراکینو چې دوی 22 نکاتی قرارداد مقاصد د آیین پاکستان دپاره توی کړی دی او په هغې کې وړاندبی دا خبرې لیکلې ده چې حاکمیت اعلی به په دې ریاست کې د الله وي، د عوامو به نه وي. مغربي جمهوریت کې حاکمیت اعلی د عوامو وي، دلته په آیین کې په دستور کې دی وي نه، حاکمیت اعلی به د الله وي. او دلته چې کوم منتخب شوي خلق دی دا به د الله د خلیفه او د جانشین او د نایب په حیثیت باندې د الله د احکاماتو عملي کولو دپاره دلته کردار ادا کوي. دا په آیین پاکستان کې دا په قرارداد مقاصد کې وړاندبنۍ نکته ده. بیا هغه 22 نکات کو زه راواخلم نو دغه علما څوک دا هم د جمعیت علما اسلام په هغه وخت کې چې کوم د جمعیت علما هند سره په اختلاف کې په وجود کې راغلی و، خو د هغې جمهوري جد جهد حصه وه
دا د هغه چې کوم دی نو کارنامې وي. بیا د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ د 1956 چې کوم آیین دی، بیا د 1962 آیین دی، بیا د مفتی محمود رحمت الله علیه تګ ودو او د عایلي قوانین خلاف چې کوم د هغې جدوجهد دی، بیا د 1973 آیین دی، بیا د 73 په آیین کې د پاکستان نوم اسلامي جمهوریه پاکستان ډیکلیر کول، د پاکستان سرکاري مذهب اسلام ډیکلیر کول، د پاکستان کې د قرآن و سنت خلاف به قانون سازی نه کیږي د آیین کې شاملول. کو کمې قوانین د قرآن و سنت خلاف دي هغه د قرآن و سنت سانچې ته راغورځول، د هغې دپاره د اسلامي نظریاتي کونسل د هغې تشکیل، دا ټول چې څومره آییني دفعات دي نو دا زمونږ د بزرګانو زمونږ د اکابرو د جمهوري جدوجهد کامیابي ده. بیا د 1974 د هغې چې کوم دی نو وړمبنی ترمیم د ختم نبوت، ګوره په 1953 تحریک ختم نبوت کې مونږ 10,000 کپرۍ چې کوم دی نو ککرۍ دا د ختم نبوت لپاره قربان کړي، خو زمونږ په پارلیمنټ کې دننه نمایندګي نه وه نو مونږ قانون بدل نه کړلی شو. 1974 کې زمونږ 15 یا 6 علماء کرامو، مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه، مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، مولانا غلام غوث هزاروي صاحب رحمت الله علیه، مولانا عبدالحکیم صاحب، مولانا صدر الشهید صاحب، دا یو څو چند علماء کرامو. خو الحمدلله هلته چې د مرزایت خلاف هغوی کوم موقف اختیار کو نو د مفتی محمود رحمت الله علیه یو جمهوری جدوجهد په نتیجه کې پوره ملت مرزایت او قادیانیت په پاکستان کې بین شو، بین پابندي پې ولګېدله. یعنې 10,000 لاشونو سره چې مونږ کومې فتنې ته بند نه وتړلې، 15 عالمان په اسمبلی کې دننه موجود دي، مونږ هغې فتنې ته مخې ته بند وتړلو. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې زمونږ دا جدوجهد دا باراور دی او کو نه دی، دا ثمراور دی او کو دا نه دی. هغې نه وروستو د 1984 چې کوم دی نو امتناع قادیانیت چې کوم اورډیننس راغلی دی د هغې په شا باندې چې کوم د تحریک نظام مصطفی او د هغې په شا باندې چې کوم زمونږ د اکابرو د بزرګانو د هغې هغه جدوجهد و. بیا د هغې نه وروستو د توهین رسالت کوونکي سړي سزا او هغې سزا کې بیا چې کوم دی نو هغه سزای موت پورې صرف خاص کول، دا ټول جدوجهد. بیا د هغې نه وروستو که مونږ کتلي دلته زمونږ په تهذیب حمله شوې ده نو د هغې مخې ته که ودرېدلي دي هغه دغه علماو میراتن ریس په شکل کې تاسو ته به یاد وي، جنرال پرویز مشرف اعلان وکړو، قاضي حمید الله صاحب هغه MNA و د هغه وخت د ګوجرانوالي هغه راووتلو، هغې ته یې مخې ته بند وتړلو. بیا د هغې نه وروستو په مختلفو اوقاتو کې په آیین کې مختلف قسم د ترامیمو کوششونه شوي دي، الحمدلله هغې ته مخې ته زمونږ اکابر او زمونږ بزرګان ورته بند تړلی دی. دا اوس بله ورځ تاسو وکتل چې د چیف جسټس قاضي فایض عیسی مخې ته د هغه یو کړې فیصله دا چې کوم دی نو هغه واپس واخیستله او په دې شکل کې واپس واخیستله چې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب او زمونږ دې بزرګانو او اکابرو ته یې ووي چې دا فیصله چې زه دوباره کوم نو اول به ستاسو د نظر نه تېروم نو الو به اناونس کوم. نو دا ډېره لویه فتحه ده، ډېره لویه کامیابي ده. مونږ دا نه وایو چې جمهوري جدوجهد زمونږ په دې پاکستان کې 100% په پاکستان کې د اسلامي نظام نافذ کولو دپاره یو ذریعه جوړېدلی شي، خو په دې وخت کې په دې کې حصه نه اخیستلو کې د مذهبي طبقې دپاره لوی تاوان دی او په حصه اخیستلو کې د مذهبي طبقې دپاره د هغې دپاره پکې څه ګټې او څه فایدې دا پکې شته دی. باقي د دې نه علاوه بل یو جدوجهد نو که فرض که زما غوندې طالب العلم په نظر کې وي نو د شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثماني صاحب په نظر کې به هم وي، نو داسې د نورو اکابرو بزرګانو چې هغې یو ډېر لوی عمیق نظر لري، په پوره دنیا باندې لري، په ملکي حالاتو باندې لري، نو دا ټول د هغې مخې ته دي. دا نه چې هغوی یا په دین نه دي مین یا هغوی چې کوم دی نو د بې خبره دي، لا علم دي، خو چې هغوی فلحال په دې وخت کې د مذهبي طبقې دپاره په دې جدوجهد کې خیر ګڼي نو ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. نیک خلق چې هغوی یو څیز باندې اتفاق کوي نو ګوره دا موفقین من الله وي، دا ملهم من الله خلق وي چې الله رب العالمین ورته القاء کوي په زړه کې. د دې ټولو دا اتفاق او دا اجتماع په یو ځای باندې که تاسو وګورئ نو په 100 ساله اجتماع کې د دارالعلوم دیوبند محتمم ناستو، د بنگلادیش علما پکې ناستو، زه په خپله په هغه موقع باندې موجودم. د پاکستان هر یو لوی مسند حدیث، مسند افتا، مسند تفسیر، مسند مناظره، مسند خانقاه چې دا څومره اکابر بزرګانو دا ټول موجود وو. نو ګوره د دې ټولو دا موجودګي یوازې د عجمو نه،
اهل عرب راغلیو او د حرمین ائمه راغلیو، ائمه الحرم راغلیو، د عربو عالمان راغلیو. نو ګوره د دې ټولو خلقو د موجودګي دا د جمعیت علماء اسلام د دې مهنت یو قسم علمی تأیید دی. نو زما په خیال د دې نه لوی دلیل دا د پاکستان د خلقو دپاره بل څه نشي کېدلی چې د هرې محلې امام او د هرې مدرسې مفتی او شیخ الحدیث دا چې کوم دی نو په یو ځای کې ولاړ وي نو دا لاره د ګمراهۍ نشي کېدلی، کنه دی به چرته هم په دې باندې نه راجمع کېدل. دا د خلقو دپاره واضح دلیل دی چې په کومو علماو پسې دا خلق شاته د 15 وخته منځونو دپاره نیت تړي، هغه عالمان ټول چې په کم ځای کې ولاړ دي مقتدیانو له پکار د هم په هغه ځای کې ودرېږي.